19مه برخه. مشران ډېر ښه غوږ نیونکي دي. د 50 څخه تر 80 سلنه وخت یې غوږ نیونې ته ځانګړی کړی وي. ښه غوږ نیونکی هغه دی چې د مقابل لوري خبرې په پوره غور او دقت سره واوري او د هغه د کلماتو په مفهوم ځان پوه کړي. د هرې کلمې واقعي مفهوم ته غوږ کښېږدي او تر ډېره بریده ویونکي ته پاملرنه وکړي. اړینه ده چې په هره غونډه او مذاکره کې لاندې ټکي په پام کې ونیسئ. په دقت سره غوږ ونیسئ. له ذهنه مو نور هر څه وباسئ او پر هغه څه چې ویونکي یې وایي تمرکز وکړئ. بې ځایه چرت وهل ګټه نه لري. که تاسو بې ځایه چرت ووهئ نور پوهیږئ چې تاسو دوی ته غوږ نه دی نیولی او فکر مو بل ځای دی. څېړونکو په ډاګه کړې چې د خبرو اترو پر مهال یوازې 7 سلنه کلمات مقابل لوري یعنې اورېدونکي ته انتقالېږي. کابو 38 سلنه مفهوم د لهجې په مرسته او پاته 55 سلنه چې تر ټولو مهمه برخه هم ورته ویلی سو د باډي لنګویج یا بدني ژبې په مرسته انتقالېږي. بدني ژبه مو د غوږ نیونې سره همغږې کړئ. کله چې تاسو ویونکي ته سر خوځوئ او مخامخ ورته ګورئ پوهیږئ چې تاسو په واقعي معنا دته غوږ نیولی. هیڅکله هڅه مه کوئ د ویونکي خبرې پرې کړئ ځکه په دې کار سره هغه داسې فکر کوي چې تاسو هیڅ غوږ ورته نه نیسئ. مخکې له دې چې جواب ورکړئ مکث وکړئ. کیدای سي ویونکي ځینې وخت خپلې خبرې ودروي. تاسو ښایي دا ګمان وکړئ چې د ده خبرې به خلاصې وي خو داسې نه ده. یو شمېر ویونکي ځکه کله کله د خبرو په منځ کې درېږي ځکه چې هغوی د موضوع په اړه فکر کوي. په داسې حالت کې تاسو ته پکار نه ده چې خبرې پیل کړئ. که مو پیل وکړ دې حالت هم د خبرو پرېکون ویل کېږي. معنا دا چې تاسو د ویونکي خبرې پرې کړې. د جواب ورکولو مخکې باید څو شېبې صبر وکړئ او د نورو نظریات په پوره غور واورئ. کله چې مو جواب ورکاوه مکث وکړئ. دا په دې معنا چې تاسو د ویونکي خبرې په پوره غور او دقت سره اورېدلې دي. د موضوع د لا روښانتیا په موخه پوښتنې وکړئ. پوښتنه کول هم دا په ډاګه کوي چې تاسو واقعا مقابل لوري یعنې ویونکي ته غوږ نیولی و. همدارنګه تاسو د تېروتنو ژغوري. که تاسو د موضوع په کومه برخه نه یاست پوه سوي اړینه ده چې پوښتنه وکړئ ځکه څو چې تاسو د موضوع په اړه سم معلومات ترلاسه نه کړئ هیڅکله نسئ کولی دقیق جواب ووایاست. که د موضوع په اړه هیڅ نه یاست پوه سوي په پرله پسې توګه لاندې پوښتنې تکرار کړئ. له دې خبرو ستاسو موخه څه وه؟ د دې موضوع په اړه څه احساس لرئ؟ هر هغه څه چې ویونکي وایي تاسو یې بیا په خپله ژبه ورته تکرار کړئ. دا کړنه د دې لامل کېږي څو هغه متوجه کړئ چې ګواکې تاسو غوږ ورته نیولی او د هغه په هدف پوه سوي یاست. که مو د ده له خبرو بل څه اخیستی وي ویونکی دا فرصت لري څو تاسو د موضوع په مفهوم پوه کړي. پرته له کومې دمې غوږ ونیسئ. د واټرلو په جګړه کې مارشال ګروچي 10,000 سرتیري د ځان سره لرل. د یو سرتیری د جګړې ډګر ته خورا نږدې و. ناپلیون په چټکۍ سره ده ته پیغام راواستاوه. ګروچي ته دا پیغام ډېر مبهم و او هیڅ نه پوهېده چې څه وکړي نو هیڅ یې هم ونه کړای سوای او له خپلو 10,000 سرتیرو سره په هماغه ځای کې پاته سو. بالاخره ناپلیون د واټرلو په جګړه کې ماته وخوړه او د اروپا برخلیک په بشپړه توګه بدلون وموند. دا پیښه یوازې پیغام ته د نه پاملرنې له کبله رامنځته سوه. که تاسو د یوه مدیر دنده لرئ او خلک غواړي ستاسو سره خبرې وکړي دروازې وتړئ ټلیفونونه بند کړئ او پرته د دې چې د هغه خبرې پرې کړئ هغه ته غوږ ونیسئ. په مدیریت کې تر ټولو غوره او مهمه لار غوږ نیونه ده ځکه که تاسو خپل کارکوونکي ته غوږ ونه نیسئ لیرې نه ده چې له سختو ستونزو سره به مخ کېږئ. د کمپنۍ د پرمختګ او د پیښو د مخنیوي یوازینۍ لار غوږ نیونه ده.